الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قدرمندو مسلمانانو مؤمنانو مجاهدین ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو، تر ټولو مخکې تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دا لوی اختر د ټولو مسلمانانو د پاره د نیکمرغۍ اختر وګرځي. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو نیک اعمال قبول کړي. الله جل جلاله دې د حجاج کرامو حجونه مبرور وګرځي. الله دې حجونه قبول کړي. الله جل جلاله دې د ټولو اضحیې صدقات په خپل دربار کې قبول کړي. قدرمندو مسلمانانو ورونو، اخترونه په اسلام کې الله جل جلاله د مسلمانانو د خاصو عباداتو لپاره ورځې مقررې کړې دي. د لوی اختر د ورځې خاص عبادت دغه لمونځ دی چې مسلمانانو ته جمع شوي دي، او د لمانځه نه وروسته د اضحیې واجب ادا کول دي. اضحیه پر هر هغه چا باندې چې د 200 درهمو د نصاب مالک وي، تر حاجت زیات عمر شی ولري، نو اضحیه ور باندې واجب ده. که نر وي که ښځه وي، نو دا د مسلمانانو لپاره یو عظیم عبادت دی. تاسو ته معلومه ده څوک اضحیه وکړي، مخکې تر دې چې د اضحیې وینه ځمکې ته رسېږي، الله جل جلاله د اختري اضحیې کوونکي ګناه الله بخښي، او په ورځ د قیامت باندې به د ده اضحیه مکمله د ټولو اجزاو سره د ده په نیکو اعمالو کې شاملېږي. الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې دا بهترین عبادت ادا کړي، که نر دي که ښځې دي. او دا لوی اختر کې غنیان خاوندان د مالونو به اضحیې کوي. په دې کې الله پاک دا حکمت دی چې دا غنیان به پر دې فقیرانو باندې رحم او شفقت کوي،
د وزیې غوښې په 3 حصې کې یوه حصه د ځان دپاره، یوه د میلمه دپاره او یوه حصه یې د علاقې و د کلي د مسکینانو فقیرانو دپاره، د ناوسو دپاره. نو تاسو دا ناوسه خلک د خپل فکر سم باسئ، د هغو سره مرسته امداد. مسلمانانو ورونو، الله پاک جل جلاله د اسلام یو د رحم او د شفقت دین انسانانو دپاره مقرر کړی دی. الله جل جلاله مسلمان د مسلمان ورور بللی دی. انما المؤمنون اخوة. پکار دی چې هر مسلمان د بل مسلمان سره د ورور په څیر باندې معامله وکړي. د مسلمان اولادونه د ځان اولادونه وبولي، د مسلمان تکلیفونه او مشکلات د ځان وبولي، رحم او شفقت ورباندې وکړي، امداد او کومک ورسره وکړي. که ضرورت پیدا شو د ضرورت په حل کې کومک ورسره وکړي، که ناجوړي ورته پیدا شي یا بل تکلیف ورورسېږي، پکار دی چې ټول مسلمانان د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره امداد وکړي. زموږ په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي، مسکینان دي، فقیران دي، او 40 کاله په دې ملک کې داسې حالت تېر شوی دی چې خلک د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، خلک د خپلو تجارتونو څخه بې تجارته شوي دي، د خپلو مزدوریو څخه بې مزدوري شوي دي، د خپلو جایدادونو او ملکونو څخه جلا شوي دي، په نورو وطنونو کې مهاجر شوي دي. زموږ استازو به څومره د دې خپل ملک مسلمانان په نورو ملکونو کې مهاجر وي. الله جل جلاله دې په خیر او عافیت باندې خپل ملک او خپل وطن ته راولي. الله جل جلاله دې په خپل ملک کې پوره مشکلات او حل کې الله دې د عزت ژوند په خپل ملک کې د دې په نصیب کې. موږ هم کوشش کوو چې دا مهاجر ورونه چې د بل په ملک کې د تکلیف شپې تېروي، دردونکې خبرې راځي اورو یې، مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوي دي، مهاجر بندیان دي. دا د زغم نه دي، د برداشت نه دي. رب العالمین صفاس کوو چې الله پاک ته خپل وطن ته عافیت راولي. دا د مهاجرو سلسله الله جل جلاله نور قطع کی او خپل ملک کې مو امن او سلامتی راشي. دا چې مو په خپل ملک کې خلک مهاجر دي، د خپل وطنو سره نور وطنو ته تللي دي، سرپناه نه لري او کار او روزګار نه لري. پکار دي چې هر مسلمان د بل مسلمان سره تعاون او کومک وکړي. بالخصوص په افغانستان کې دغه مجاهدین ورونه چې دي د مسلمانان دا بیا ډېر کومک یو بل ته ورکړي او پر حال یې پوښتنه وکړي او خپل منځ کې محبت اخلاص پیدا کړي. الله جل جلاله د 40 کالو وروسته په افغانستان کې یو داسې امن راوستی چې مخکې به د شار خلک سارا ته نسو وتلی، د سارا خلک شار ته نسو راتلی، حتی په دې شار کې د یوه سړک خلک بل ته نسو تلی. اوس الله جل جلاله دا امن راوستی چې لارې خلاصې شوې، د سارا خلک شار ته راله، د شار سارا ته ولاړه. نو پکار دی چې اوس یو د بل کومک سره وکړي، تعاون سره وکړي.
لاس سره ورکړي، محبت سره وکړي او د خپل ورورګلوي وساتي او د خپل امن چې الله جل جلاله راوستلی دی د دې حفاظت او ساتنه وکړي. ګوري دا امن او دا نظام او دا حالت دا په ډېرو تکلیفو باندې راغلی دی، دا په ډېرو مقدسو وینو باندې راغلی دی، ډېرې پاکې او مقدسې وینې تویې شوې. رب جل جلاله دې قبول کړي. ډېر مجاهدین، حافظان، طالبان او مسلمانان وروڼه شهیدان شوه او ډېر کورونه خراب شوه او ډېر زخمیان شوه، ډېر معلولین شوه. یتیمان مو په دې ملک کې ډېر دي، دا ماشومان مو یتیمان شوه، ښځې کونډیانې شوې، کورونه خراب شوه. په ډېر لوی قیمت باندې دا امن او دغه حالت الله پاک راوستلی دی. اوس مسلمانانو ته دا پکار دی چې ساتنه یې هم په دغومرې قیمت باندې وکړي او په هر قیمت چې دا امن ساتل کېږي، دا نظام ساتل کېږي، دا د ټولو مسلمانانو دی. مسلمانانو ورونو د دغه افغانستان امن او اسلامي نظام دا د ټولو مسلمانانو دپاره یو د خوشحالي او د ویاړ خبر دی. دا ټول مسلمانان په دې خوشحاله دي چې الله جل جلاله په افغانستان کې مسلمانان کامیاب کړل. الله پاک د اشغال څخه خلاص کړه، الله پاک د دې ظالمانو کافرانو څخه خلاص کړه او د دې مجاهدینو د دې افغانستان د مسلمانانو مقاومت او مقابله او دا جهاد ټول دنیا یې ستایي چې دا واقعي مسلمانان دي او واقعي د کفر مقابله وکړه، جهاد یې وکړي او د جهاد په نتیجه کې الله پاک کامیاب. مسلمانانو ته اوس داسې یو فکر پیدا شوی دی چې که څوک په اخلاص باندې د الله د رضا دپاره داسې مقابله وکړي لکه په افغانستان کې چې اوس دا ممکنه ده چې الله پاک به مسلمانان آزاد کړي، الله پاک به مسلمانان مستقل کړي، الله پاک به مسلمانان خپلواک کړي. لکه افغانان چې نن الله جل جلاله مستقل او خپلواک کړي دي. مسلمانانو ورونو دا زموږ استقلال او خپلواکي په اسلام دا یو لوی نعمت. مسلمانانو نن موږ الله پاک داسې خپلواک او آزاد کړي یو چې د اسلام هغه واقعي حکمونه چې تطبیقوو زموږ په مخ کې هیڅ مانع نشته، هیڅ مشکل نشته. د دنیا د هیڅ تر هیڅ قدرت لاندې در تاثیر لاندې موږ نه یو چې په دې اسلام کې دې یا معامله وکړو یا د واقعي اسلام را نه وړو. دا نو اوس زموږ په قوت پورې، زموږ پر غیرت پورې، زموږ پر ایمانداري پورې تعلق لري چې اوس نو د اسلام څنګه راولو. په مخ کې مو هیڅ مانع نشته او کوشش به کوو ورونو چې اسلام لکه څنګه چې د دې اسلام دپاره 40 کاله جهاد سوی دی، قرباني ورکول سوي دي، وینې توی سوي دي، مجاهدینو جهاد کړی دی. د دغه مقصد دپاره چې اسلامي نظام او اسلامي احکام د الله پر ځمکه باندې نافذ شي او عملي شي. اوس په الله جل جلاله ډېر لوی احسان کړی دی چې اسلامي نظام حاکم سوی دی او نافذ سوی دی. ورځ تر بلې د کامیابیو خواته روان دي، اسلامي احکام عملي کېږي، شرعي احکام نافذېږي. دا یوازې د حکومت د امارت د رسمي مسؤلینو ذمهواري نه ده. ورونو تاسو ټوله چې یاست، که دا د حکومت مسؤلین دي، که تاسو ټول دغه ولس چې یاست، ټوله مسلمانان یاست،
ستاسو اسلامي ذمواري او مکلفیت جوړیږي چې تاسو به یو ځای د دوی سره د اسلامي نظام د تحکیم او د تنفیذ لپاره تاسو به د اسلام ورسره نافذوي کومک به سره کوي. زه خو دا وایم چې دا امارت چې دی دا دغه ولس سره جوړ دی او ولس د دې امارت سره جوړ دغه امارت د ولس خلک وای د اپساراو کې دغه په کلیو کې دغه په علاقو کې د پشارو کې چې د استاسو په کورو کې دغه مجاهدینو چې د شپې تیرولې دا شل کاله دا هغه مجاهدین دي تاسو یې ښه پیژنئ دا هغه د نن د امارت مسؤلیت ور په غاړه ده دا نور خلک نه دي دا ستاسو بچان دي ستاسو اولادونه دي ستاسو ورونه دي ستاسو د کلي ستاسو د علاقې ستاسو د عقیدې او ستاسو د اسلام ورونه دي هغه په دې مسؤلیتو کې راغلي پکار دي تاسو ځان جلا ونه ګڼئ او دوی د ځان سره جلا ونه ګڼئ تاسو یو یاست موږ او تاسو زما او د یو عام افغان مسلمان زما او دغه ترمنځ هیڅ فرق نشته. زم یو افغان مسلمان یم د افغانستان یو وګړی یو فرد هغه یو افغان مسلمان هیڅ فرق مونږ نشته. هغه عقیده هغه اسلام هغه ذمواري چې دغه افغان مسلمان د هغه زما هم ده خو فرق مو په دې کې دی چې زما ذمواري درنه ده په نسبت یو فرد ته د افغانستان یو مسلمان یو فرد مسلمان زما بار دروند نور فرق مو نشته. زما مسؤلیت جوړیږي چې زه به د مسلمانانو مشکلاتو ته لاسرسی کوم عدالت به تامینوم خلکو ته به ښه زندگی برابروم ښه شرایط به برابروم اسلامي احکام به نافذوم دا زما مسؤلیت په دې کې نو د دې زمانې زه د دې زمانې مسؤل یم چې عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې وایي یا الله راسن به راسن ما ته سر په سر باندې را قدم په امارت کې دا ما چې امارت کړي سر په سر جزا را یعنی ما نه ګټه نه تاوان زه ثواب نه غواړم بس عذاب مرا کوه نو چې عمر رضی الله عنه دا وایي زه به څه وایم نورونو زموږ ټول مسؤلیت چې دي هغه داسې عاجز دي ضعیف دي کمزوري دي چې د الله نصرت نه ورسره د دې مسلمانانو کومک نه ورسره دا اسلامي احکام شرعي نظام نشي چلولای. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله پاک او دغه مؤمنان دا ستاسو لپاره کافي دي په تنفیذ کې د شریعت ورونو تاسو د الله پاک نصرت او تاسو دا به د دې نظام ملګری یاست بیا په دې نظام کې اسلامي نظام حاکمیږي د دې امارت څخه ځان مه بیلوئ امارت تاسو دی تاسو د امارت یاست ورونو دا خو زه درته وایم چې د افغانستان د مسلمانان چې دي یقینا دغه امارت د دې هغه حکومت هغه نظام دی چې هغه د دې غوښتنه د 40 کاله هغه راغلی زه خدا د دې ملکیت بولم زما خپل عقیده دا ده چې دغه حکومت په ډیرو کلونو داسې حکومت افغانستان کې نه دی راغلی لکه اوس چې د خلکو مملوک حکومت دی یعنې د خلکو ملکیت داغه د خلکو حکومت دی داغه د مسلمانانو د تقاضاو او د دې د غوښتنو چې هغه دی غوښتل هغه حکومت چې اسلامي نظام ورې په دې کې بیا خدای تعالی ته به مسؤل سو کوم د دې نظام کومک ونه کوي ملا مو ونه تړله بیا چې دغه نارې موږ وو چې موږ اسلام غواړو موږ شریعت غواړو موږ اسلامي حکومتونو نافذول غواړو دا به ډېره لرې ورونو د شوروي د وخت څخه چې موږ پکې کې موجود یو د زموږ قرن دی په لکاو خلک شهیدان زخمیان مهاجر په میلیونونو دغه شعار لاندې سو چې اسلامي نظام غواړو موږ شریعت غواړو
د 20 کاله د امریکې په اشغال کې د ناټو په اشغال کې ډېر فدایان وشوه، ډېر وینې مقدسې توی شولې او د هغه ټولو مسلمانانو وویل چې موږ اسلامي نظام غواړو. اوس خو دا دی راغلی اسلامي نظام، الله امتحان راوړي. اوس به د اسلامي نظام سره څه کوي؟ اسلامي نظام به ټینګوي، کومک به کوي، که به بیا نور خواهشات پرې د مخه کوو. اوس د الله په امتحان کې یو، موږ هم د الله په امتحان کې یو، د ولس هم د الله په امتحان کې دي، دنیا هم د الله په امتحان کې ده. کفر او اسلام ټول د الله په امتحان کې اوس راغلي. اوس به څه کوي؟ اوس به دنیا زموږ سره څه کوي؟ اوس دنیا هم په امتحان کې راغلی ده، غرب هم په امتحان کې راغلی دي. په افغانستان کې مکمل اسلامي نظام حاکمیت دی او امن دی. په یوه نقطه کې د افغانستان هیڅ قسم بې نظمي بې اطاعتي نشته او دغه اطاعت چې نن د دې خلکو دی، د دې ولس، د دې مسلمانانو، دا په زور نه دی، دا په جبر باندې نه دی. که په جبر باندې وای نو در پرون د پرې چې ناټو دلته جنګېدل په جبر بیا امنیت راوستلی وای، خو هر څه ورسره ملګري وای. دا جبري امنیت نه دی، دا د زړه امنیت دی. دا خلک په زړه باندې د امارت اطاعت کوي او د امارت خبره مني. امارت په راس کې ټول علما دي. ګورې دا هغه علما دي چې شریعت او اسلام مسلمانانو تشریع او د جهاد قیادت په مخ بیولې. دا خلک اوس اطاعت ځکه کوي چې دا خلک د شریعت مقتدیان بولي، چې دا شریعت نو قلباً یې منلی دي. اوس دنیا مریانه ده چې اوس دا افغانستان موږ په رسمیت ځکه نه پېژنو چې دا په زور راغلی. دا یو خبره نه، دا اوس دنیا هم په امتحان کې ده. اوس د خجالت او شرمندګۍ سره مخ ده. ولې د دنیا ولې داسې اسلامي ملکونه نن د امتحان سره مخ دي، مسلمانان د امتحان سره مخ دي، علما د امتحان سره مخ دي، ټول دنیا نن د امتحان سره مخ ده چې اوس به څه کوي؟ ورونو موږ هم د امتحان سره مخ یو. ثابت قدم سئ، محکم سئ، شاته ولاړ نه سئ، مخ ته ولاړ سئ. دنیا به فشار در باندې راولي، بد تبلیغات در پسې کوي، په بدو نومو به مو یادوي. لکن ګوري یو ډېره غټه لاسته راوړنه مو کړې ده، یو ډېره غټه کامیابي او فتح الله در په نصیب کړې ده. دا خاص د جهاد ثمره ده. ګوري چې د لاسه در څه ونوځي، شاته ولاړ نه سئ، مخ ته ځئ. اسلام و مسلمانانو ته د همت، د غیرت، د شجاعت تربیه ورکوي، د کمزوري او د شاتګ تربیه نه ورکوي. پام کوئ چې د چا څخه متاثر نه شئ. خپل نظام وساتئ، محکمه یې وساتئ، در شا یې ودرېږئ. که څه ملاحظات وي الله پاک به حل کړي. موږ سره شریکوي بالکل په دواړو سترګو به د هر چا عرض منو، د هر چا عریضه به منو، د هر چا هر څوک چې مشکل لري منو. بیا که د افغانستان په هر کونج کې افغانستان څه کوي، د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسېږي، قسم په الله چې زما وسر ورسېږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امداد کومک وکړم. دا څه کوي چې افغانستان مجاهدینو ته هم دا وایم، مسؤلینو ته هم دا وایم چې د خلکو مشکلاتو ته رسېدګي پر خپل وخت، د خلکو عریضې اورېدل، د خلکو د امن دپاره کوشش، او تر ټولو به مو مهم هدف اسلامي شریعت نافذول. په هر شي کې به اسلامي شریعت نافذوي. که دا اسلامي شریعت نافذ شو، ټولو خلکو حقوق به پر ځای کېږي. ګورې د شریعت خلاف ورزي به نه کوو، پر دا شریعت باندې زموږ اتفاق راځي. که د شریعت څخه واوښتلو بیا بې اتفاقي راځي. او موږ به په دې افغانستان کې دا یوه خبره درته کوم، نن دنیا پر مختلفو فرقو تقسیم شوې ده. زموږ په افغانستان کې هم داسې حالت راغلی دی چې دلته تر پخوا ډېر داسې فکرونه اوښتي دي. په دا 20 کال اشغال کې بیا ډېر فکرونه واوښتل. غربیانو هم تبلیغات وکړه، نورې مختلفې فرقې رالیدل چې ځایونه ونیول د دیموکراسي تر شعار لاندې، د بیان د ازادۍ تر شعار لاندې، د مذهبي ازادۍ تر شعار لاندې. دلته نصرانیت هم وروزل شو، خلک نصرانیان شوه، خلک کافران شوه، خلک مرتدان شوه.
نو خلک د مذهب سوا وشته. خو زموږ په افغانستان کې چې مطلق اکثریت ټول یعنی ډېر لږ خلک وي ټول د امام صاحب مبارک حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی پر مذهب باندې دي. اوس دغه مذهب دغه فقه پر وړاندې کې لاندې اسلامي نظام راوستل. اوس کله کله به داسې وشي چې یو حکم به صادر شي چې دا د شریعت حکم دی، د بلې خوا به بیا دا خبره راپورته کېږي وایي دا خو د شریعت خلاف ده، خو لیکن هغه د شریعت خلاف نه وي. دا د امام صاحب په مذهب کې د امام صاحب په فقه کې دغه حکم دی، خو د امام شافعي صاحب په مذهب کې بل حکم. یو سړی راولاړېږي د امام شافعي صاحب د مذهب پر وړاندې کې وایي دا د شریعت خلاف دی، دغه د شریعت حکم دی. ګورئ هوښیار اوسئ چې خلک مو خطا نه باسي. دلته حکمونه ټول پر هغه شرعي قانون کېږي. د امارت په مقابل کې ګورئ چې داسې یو خبره ودرسه ونه سي، تحقیق کوئ، پلټنه کوئ، معلومات کوئ، د هغو علماو څخه پوښتنه کوئ چې هغه مذهبي علما وي، هغه مخلصین وي، هغه مجاهد طبیعت وي، د هغو څخه معلومات کوئ دا څنګه ده، دا خبره د شریعت سره موافق ده که نه ده. چې هغو درته وویل بیا هغسې کوئ. کله به یو څوک داسې درته وایي شریعت دغه دی، پام کوئ چې په هغو پسې ولاړ نه شئ. داسې ډېر خلک به راځي دا خبرې به کوي، په خلکو کې به تبلیغات کوي، قسم قسم به کوي. په کار دی چې تحقیق وشي، پلټنه وشي، د خپلو مذهبي علماو څخه پوښتنه کوي. حالت ښه روان دی، پر شریعت باندې روان دی. ګورې مسلمانانو زه یوه خبره تاسو ته کوم، که زه نن په دغه اوس د منبر ته ولاړم، که زه دا احساس کوم چې زه شریعت نشم راوستلی او دلته د شریعت څخه بلې خواته خبره روانه ده، قسم په الله که یوه دې کله ورسره پاتې شم. ګورې زه درته هم 100% شریعت روان او زه دا کوشش کوم ټول نظام شرعي، ټول قانون شرعي، او تاسو به څو وخت وروسته به ووینئ چې زموږ ټول قوانین چې راوځي هغه به ووینئ چې د آیت او حدیث په رڼا کې به تخریج شوی وي. په هغه قانون کې به آیاتونه وي، حدیثونه به وي، مسائل به وي، فقه به وي، شریعت به وي، هغه به پکې لیکل شوی وي. پر دې باندې مکمل کار روان دی. 3 شعبې جوړې شوي، یو وارې دغه خپل وزارتونه دي دا په دې مکلف شوي دي چې تاسو سره هر څه قوانین دي هغه ټول پر شرعي طریقه باندې جوړ کړي، بیا یې وسپاري عدلیه وزارت ته، هغه بیا تخریج کوي، بیا هغه سپاري بل کمیسیون ته چې د قاضي قضات په مشرۍ جوړ دي، هغه بیا د نظر باسي، بیا به راځي موږ ته بل کمیسیون ورته جوړ دي، دا بیا د نظر باسو، بیا به دا عملي کېږي. که الله جل جلاله وکړه چې زموږ ستاسو په قرن کې افغانستان د یو ښه شرعي قانون خاوین سو، دا به زموږ ستاسو دپاره کامیابي وي او د آینده نسل دپاره به یو خدمت وي. رب جل جلاله دې پر دا شریعت باندې موږ ته استقامت راکړي او الله جل جلاله مو دې د ناکامو امتحان څخه وساتي. الله جل جلاله دې ستاسو د قربانۍ د دې ولس ډېر قدر یې کوو، ډېر قابل احترام. خدای جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د ټول ولس د دې قربانیو شکریا ادا کړو او د دې پوره قدر د دې د قربانیو وکړو. د دې د اولادونو ورونو ستاسو اولادونه شهیدان شوي دي، هغه زموږ اولادونه دي، پروردګار دې جنت الفردوس ورکړي. او ټولو چې په دې جهاد کې په خبره، په ښه نیت، په مقابله، په تقریر، په شعر، په بیان باندې، په قلم باندې برخه اخیستې ده، رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي. الله جل جلاله دې جهادونه قبول کړي. الله جل جلاله دې ستاسو دا د اختر ورځ نیکمرغه کړي. مسلمانانو ورونو پر د خپلو مسلمانانو ورونو باندې، پر دې غریبانو او پر دې یتیمانو باندې رحم کوئ، شفقت کوئ. ګورئ دا یتیمانو رحم او شفقت په کلي کې پسې ګرځي، دا یوازې د حکومت ذمهواري نه ده، دا پر د عامو خلکو باندې فرض ده چې د یتیمانو ساتنه به کوي. ګورئ یتیمان ډېر قدر لري په اسلام. واما فاما الیتیم فلا تقهر، الله پاک وایي په یتیم باندې قهر مه کوئ. او بل تاسو ته معلومه ده په یتیمانو کې یو یتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې یتیم دی. رب جل جلاله د ټولو انبیاو قدرمن رسول او د ټول دنیا مشر او د ټول انسانانو هغه بهترین او اشرف مخلوق الله پاک وګرځاوه او دا یتیم. یتیمان چې د الله تر ډېر قدرمن دي، تاسو یې قدر کوئ او د دې غریبانو قدر کوئ. په آخر کې بیا تاسو ته
دا لوی اختر مبارکي وایم. الله مو اختر نیکمرغه که، د تعالی جل جلاله مو د ټولو افاتو بلیاتو څخه وساته. الله مو په دې امتحان کې کامیاب کړ، ټول دې الله کامیاب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الندیم خپرندوی اداره